مخکې نه پلار خو موږ له به کار کړو چې بیمار دی موږ والا کار کوو مخکې به مې چې پلار خو سکول به مې چې بیمار شو سکول مې پرېښود خو دا ارمان زه قرآن کریم چې زنم کاري جوړ کړم هغه هر څه راته پاتې شو لاړه بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی او مهربان دی. قدرمندو یو ځل بیا خفګان ژړا ویر درد زه تر هغو قدرمندو پلار ویار پلار وي د پلار مینه ډیره وي. قدرمندو هر بچی وي چې زما پلار دی وي زما پلار به ماله چکر راکړي زما پلار دی زما پلار به ماله ښایسته ځینې وخي زما پلار به ما بازار ته بوځي زما پلار به ماله ډېر هر څوک خو دلته پلار د کینسر بیمار په کټ پروت او دا بچي د مزدورۍ دی. قدرمندو دا تاسو کتی شي دا بچي د پلار له 100 روپۍ پیدا کوي. قدرمندو زما مقصد هم دا دی چې کمران کم او مایکان کم زه یم چې هر غریب له ورشم هر یتیم له ورشم او در هر بېوسه تپوس وکړم. قدرمندو پلار بیمار د کینسر چاچا ستړی مه شي څنګه یې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې؟ الحمدلله شکر طبیعت دې ښه دی؟ شکر دی خدای دې دا راته ووایه چاچا څه بیمار یې؟ نه ما لکه کینسر بیماري ده جی کینسر څه نه لګېدی و؟ کینسر به د خوراک څښاک نالۍ کې زخم دی د هغې کینسر دی. څومره ټایم نه په کټ پروت یې؟ ما دا غریبان کال برابرېږي. تپوس پوښتنې والا څوک نشته چې دلته راشي ستا تپوس پوښتنه وکړي؟ نه جي نه څوک هم نشته. خپلوان ماما کاکا خورایي وراره بس راشي خالي دا پوس کې نور ځي بس الله مرسته او تاوان ستا په علاج خو به ډېره خرچه هم راځي. زما په علاج ډېرې پیسې راځي لیکن ما سره خپلې نشته دي او لکه کور کې څه سامان چې و هغه مې هم خرڅ کړی دی او هغه ماشوم مې زوی مې دی هغه ګاډي ته ولاړ دا زوی دې دی که نه؟ دا مشر زوی دی جي دې څه خرڅوي؟ دا ایسکریم خرڅوي. ایسکریم خرڅوي. که خفه کېږي نه دا زخم دی زه لږ شو کومه. قدرمندو دا وګورئ الله به خیر کړي ښه چاچا ته به غم نه کړې. دا راته ووایه چاچا دنیا کې ښه خلک شته چې د هغې د وجې دا دنیا آباده ده تکړه خلک شته ښه ته به خفګان غم نه کړې ژړا به ته نه کړې. دا راته وایه د ګټې وټې صرف دا یو زوی دی. دا مشرې دی 7 کالو دی مشرې دی. سکول نه مې راویسته سکول پاتې شو سبق پاتې شو. ستا خو په زړه ارمان و چې زما دا زوی د سکول ووایي ما خو دا ارمان زه قرآن کریم چې زنم کاري جوړ کړم هغه هر څه راته پاتې شو لاړه. کاري صاحب یې قرآن کاري صاحب دی یار. دا راته وایه کاري صاحب دې زوی ته چې ګورې زړه مې دردېږي څه وکړم یار ډېره خفه کېږم. پلار هغه مینې ونه کته بچي؟ نه هېڅ مینه یې ونه کته. ژوند ولې وفا نه کوي کاري صاحب؟ بس دا د الله د طرفه د الله هم دې مدد وکړي. قدرمندو د پلار به اوس په ځان نوځي هر پلار بچو دپاره ډېرې سخته تېرې د دا زخم دی که نه نو په ده به دا بیماري نه لګي چې څومره دی د زوی دا وښکه دا پلار خوري. قدرمندو د ده ټول سوچ د بچو ته دی. الله به خیر کړي ښه کاري صاحب ته به هېڅ پروا نه کوې ښه علاج به دې هم کېږي خلک به در سره هم منډه ترړه وي. دا دنیا د چا د خلکو د وجې آباده ده ښه خلک شته ښه بلکل تاسو دعاګانې کوئ د ستاسو دعا لګئ کاري صاحب ښه ستاسو مې عزت وکړي الله مار قدم په تله د نیکۍ کې واچوه. چې کوم ځای ته تللي یو مونږ کوشش کوو چې په مخ پوخ کې پاکې کړو. قدرمندو د مشري زوی سره خبرې کوم تاسو کتی شئ
د سکریم خرڅی یې دا اوس پیدا په ګې څخې دي دې نه بعد به دې مزدوري کوي دې نه بعد به دې پلار له وځي له 100 روپۍ به پیدا کوي پلار ته مې وویل چې زوی دی سکول وایي که نه وي زوی ما سکول نه وخت دی های های ربه دا ژوند ولې داسې خلکو سره وفا نه کوي یو غریبي هم شي یو بېوسي هم شي یو کور هم پکه رهي شي نو د دې خلکو ډېرې زیاتې ستونزې څه نوم دی دی بچې محمد یاسین محمد یاسین ماشاءالله یاسین څنګه خیمه ابو بیمار دی ګټه وټه ورلته کې ابو ته چې ګورې ژوند کې څه خوشحالي شته که نه ابو ته چې ګورې ژوند کې خوشحالي شته نشته خوشحالي نه که نه بچې زه درله راغلی یم که نه یاسینه ابو نه دې تمه وه امید دې و ابو نه چې ابو به ما بوځي چکر به راته راکړي هغه تمه لاړه اوس ابو په کټ پروت دی څومره ټایم نه ابو په کټ پروت دی بچې یو کال خدمت یې ته کوې په دې وړه سټه باندې دا بچې د پلار خدمت کوي په دې وړه سټه باندې دا بچې بهر وځي پلار دپاره له 100 روپۍ پیدا کوي بچې په زړه دې ارمان څه دی زم چې دا پلار مو ښه شي مخکې مې پلار خو موږ له به کار اوس چې بیمار دی موږ والا کار کوو مخکې به مې چې پلار خو سکول به مې والا چې بیمار شي سکول مې پرېښوست مدرسه خو وایم 300 روپۍ ګټو قدرمندو د ماشوم دا یو خبره درد دی یار وي مخکې مې چې پلار خو نو سکول مې به هم ویلو له 100 روپۍ به پلار راکولې سکول له به هم تلمه ژوند کې به ډېره خوشحالي وه خو چې اوس پلار په کټ پرېوتو نو دا ماشوم خپله مزدوري کوي سکول هم پاتې په زړه دې ارمان دی چې خپل سکول ته روان شي الله به خیر کړي ښه الله به خیر کړي صحیح ده ته به خپل سکول ته روانېږي صحیح ده د ابو علاج به هم کېږي ښه قدرمندو چې دا بچې بېنوا پاتې نه شي ودرېږي دغه پلار سره یې ودرېږي د دې بچي سترګو کې دا اوښکه د دې بچي دا درد یار ډېر په سختۍ لویږي دا بچې یار ډېر په سختۍ لویږي پلار ورسره ډېرې سختۍ تېره کړې پلار به وي چې زما سر سوری به شي قدرمندو زما مقصد دا دی چې داسې خلکو اواز اوچت کړم او داسې خلکو له راشم اواز تاسو ته کېدم راشه بچې راشه راشه لاله راشه وایي زه هرشم د ستا څه نوم دی عبدالله ابو بیمار دی ته خفه کېږې ابو ته ابو سره خبرې کې که نه ګپ شپ در سره ابو لګوي څه وایي درته ابو ها الله به جوړ کړي که نه ښه ما ته وګوره بچې الله به جوړ کړي که نه یار د دې بچي دا اوښکه قدرمندو سلګۍ وي یار مه ژاړه ښه ابو به جوړېږي صحیح ده قدرمندو نوره ژړا نه شم کتی ډېر خلک وي یاره وي کاشفه ته خلک ژړې زه خلک نه ژړومه خلک دومره غم والي چې هغې خپله ژړېږي موبایل نمبر درته یاد دی 0310 82 40 892 82
40 892 0310 قدرمندو د دې موبایل نمبر په دې سکرین چلیږي ما سره نه ډایرکټ په ډایرکټ دغه نمبر سره مرسته او تعاون وکړئ دا بچي دي قدرمندو دا بچي دي دا بچي په دې سور نور باندې تقریبا نن 46 سیګریټ ګرمي ده په دې سور نور باندې دا پې روډي او دا ګرمي دی بیا او باسي دي سکریمان جوړي قدرمندو دا هر څه په تاسو پر एकदम د دې پلار دغه وخکا د پلار سختي او د دې بچو دا جړه دا ز په تاسو پر एकदम کم تکړه پښتانه کم تکړه سربراي کاغه دلته د دې زمين ام پی ایز یا ناظم یا کونسلري الله ور له 100 روپے ورکړي نو هغه ته زه هم ریکوست کوم راشي یار یوازې وټ نه دی چې ته وټ لرازي او ټاخلي دې خلکو تاسو وختونه کول هم پکار دي زما کم خويندې روریان دي ما خوخي ما سپورټ کوي او زه اواز چت کما خلکو سره مرستاون کی الله دې تل آباد خوشاله او کامیاب لري قدرمندو زما وینا وا کیمرا آن کول خبره کول دي قدرمندو هر څه په تاسو پر एकदम په دغه خويندو مېندو په دغه مسافر روریانو پر एकदम په پاکستان کې او پاکستان نه بهر دغه زما افغانیان روریان دي الله دې تل آباد خوشاله کامیاب لري دې بچو دغه جړه به مونږ ودرو او د دې پلار علاج وکړو خپل کیمرامین وسیم جان سره چیرته په الله سپارم الله مدره والسلام